د دې حدیث شریف څخه فقهای کرام او محدثینو دوی ډېر ضروري مسلې راایستلې دي او داسې ضروري مسائل دي چې نن سبا په هغه باندې ډېر ځوانان او ډېر زنانه مبتلا دي. حدیث شریف کې دا راځي د سنن نسائی چې که یو څوک صفا اوبه یا شربت څښي او په دې کې دی دا سوچ وکړي چې دا شراب دی، دا نشه کوونکی شی دی، حالانکه هغه شربت وي او یا اوبه وي، نو دا سوچ ورته حرام دی او بعضې فقها وایي چې دغه اوبه په دغه نیت باندې څښل هم ورته ناجایز سولې. نو د دې څخه دوې مسلې راووتلې. یوه ده فقهای کرام وایي که یو سړي له خپلې مېرمنې سره کوروالي یا جما کول او په خپل سوچ او فکر کې بله زنانه نیولې وه، سوچ یې دا و چې زه د هغه پردۍ ښځې سره شروع یم لیکن د خپلې مېرمنې سره کوروالي کوي، نو دغسې سوچ کول حرام ناجایز دی. امام ابن الحاج رحمه الله ویلي دی دا داسې ګناه لري لکه یو څوک چې زنا کوي چې یا زنانه له خپل خاوند سره کوروالي کوي، په خپل سوچ کې بل نارینه نیولی وي، بل ځوان یې نیولی وي، او یا نارینه داسې سوچ کوي، نو دا داسې عمل دی لکه زنا کول. او دا شان یوه دویمه اهمه مسله دا ورنه راایستلې ده، یو څوک په سوچ کې ناست دی، فکر کوي د بلې ښځې چې دا پلانې ښځه مې داسې کړې وای، دا مې داسې کړې وای، په دې سوچو کې ډوب وي، نو مجردان دي، بل سوچ لري نه، نو دغه سوچ کول هم فقهای کرام لیکي چې ناجایز دی. مسلمان بله دغه سوچونه هم ځان ساتي او د جما کوروالي په وخت کې چې کم سوچ د بلې ښځې کوي، نو هغه سوچ چې داسې ګناه لري لکه زنا. هر یو ځوان په خپل ځان کې وګوري، ډېر داسې ځوانان شته، ډېرو ځوانانو پوښتنه هم کړې ده چې کوروالي له خپلې ښځې سره په بازارونو، په مارکیټونو، په سفرونو کې چې کومه یوه زنانه لیدلې وي، نو بس هغه په سوچ کې وي، په دې سوچ باندې دی دا کوروالي کوي، نو دا ګوري حرام دی، ناجایز دی. د دې سوچو څخه باید مسلمان ځان وساتي.